نیکې هیلې مې منئ. خدای دې وکړي چې تاسو به روغ او جوړ یاست. نن د فوټوشاپ PCC 2020 برخه ده. نو په دغه برخه کې زه غواړم چې کوم پین ټول موږ پیل کړی و، په دې برخه کې هم ځینې مهم مسایل چې پاتې دي په هغو باندې په دې جلسه کې خبره وکړو. نو په تېره جلسه کې موږ د پین ټول کوم مسایل چې وو، ابتدایي مسایل، هغه موږ وویلې. نو پین ټول یو ډېر مهم ټول ده چې باید د له پین څخه استفاده کېږي او زیات مشکلات چې هغه همدغه پین ټول ده. نو په نننۍ کومه ویډیو یا کوم جلسه چې دې موږ ده غواړم چې پین ټول باندې څه نور کار هم وکړو تر څو پورې په هغو باندې موږ په مکمل ډول سم مسلط شو. پین ټول کوم چې په بښنې سره زما کومه لهجه چې ده، زه غواړم چې په ډېره ساده لهجه سره خبرې وکړم، خو ځینې وخت د انګلیسي په تلفظ کولو کې د ما نه یو څه تلفظي اشتباهګانې کېږي. نو په هغو صورت کې زه له تاسو څخه بښنه غواړم. نو په همدغه ډول باندې نن غواړم چې د پین ټول مربوط شیان چې پاتې دي او کوم مربوطه چې پاتې دي په هغو باندې خبره وکړو. نو مخکې له دې نه چې موږ دې پاره پین ټول ته ولاړ شو، غواړم چې پین یو څه نور هم تمرین کړو. نو وګورئ، په تېره جلسه کې موږ مستقیم خط ډوله پین وویلې، سمه ده. نن غواړم چې مایل ډوله خط یا مایل ډوله پین باندې کار وکړو. نو وګورئ، که چېرته موږ مثالا یو ډیزاین وغواړو، لومړۍ نقطه موږ دلته ټاکو چې دته ویل کېږي انکر پوینټ چې په تېرو جلسو کې مو ویلي. دویمه کومه نقطه چې ټاکو، موږ به د ماوس کوم چپ کلیک چې دی هغه به نه پرېږدو، په همغې ډول به یې کش کاږو چې کله موږ دویمه نقطه وټاکله. د مثال په ډول څه په دغې ډول څه ګورئ، دویمه نقطه زه دلته ټاکم، خو دا کوم ماوس مې چې دی هغه نه پرېږدم، سمه ده. په دغې ډول څه وګورئ، په دې ډول څه زه کولی شم چې خپل پین ټول چې دی هغو باندې هغه یو څه مایل ډوله کړم، پین ټول باندې چې کوم خط ایستلی وګورئ، کولی شم مختلف ډیزاینونه، مختلف رقمونه یې کړم او په دو کې د انکر پوینټ په واسطې باندې په دو کې موږ کولی شو تغیرات هم راویلو. نو کله چې موږ وګورئ په نورمال حالت کې که چېرته موږ دلته کلیک وکړو، داسې په دې ډول څه موږ کولی شو یو پین ټول باندې یو شیپ جوړ کړو. اما که غواړو چې موږ یو مایل ډوله شیپ جوړ کړو، نو په هغه صورت کې به لومړۍ نقطه ټاکئ، دویمه نقطه به ټاکئ، خو پین ټول به تاسو نه پرېږدئ، سمه ده. په دغه ډول به مایل ټاکئ. نو کله چې تاسو دغه ساحه وټاکله، نو تاسو دلته دا کوم ورک سپیس چې دی د دوی نه بهر تاسو کولی شئ چې هره ساحه وټاکئ، مشکل په هغو کې نشته، ځکه هغه بیا په پرنټ کې هغه ساحه موږ ته بیا نه راځي. نو کله چې تاسو دا ساحه وټاکله، وګورئ، زه غواړم چې سټروک یې له منځه یوسم. په دغه ډول څه نن سټروک باندې کلیک کړم او کوم رنګ یې چې دی غواړم په دغه ډول یې کړم، یو رنګ ورته تور رنګ ورته ټاکم، یا هم یو بل رنګ مثلا په دغه ډول باندې رنګ ورته ټاکم. دویم که دلته لیر ته وګورئ، زه غواړم بدون د دونه چې په دغه لیر کې ځینې تغیرات راوړم، غواړم چې یو بل لیر اضافه کړم، کنټرول جې. وګورئ دلته دویم لیر اضافه شو. نو زه غواړم دغه کوم اول لیر چې دی اوریجنل لیر په دو کې ځینې تغیرات راوړم، خو په پین باندې کلیک کړم، وروسته د دغو رنګ چې دی سور کامې سور رنګ ورته ټاکم. وګورئ دلته د سور رنګ کوم اثرات معلوم نه شول، ځکه زموږ لومړی لیر چې وه دلته دویم لیر د لاندې دی. نو دغه کوم لیر چې دی دا چې کله شفت بټن زه ونیسم او د توکمې روکیز چې دي د پورته خواته کومه توکمه بټن چې ده په دو باندې که زه کلیک وکړم، وګورئ سلیکشن ته راځم، په دې ډول سره زه کولی شم دا دوباره په دې ډول راوړم. نو هغه چې هر څومره تاسو هغو ته ضرورت لرئ. نو وګورئ په دغه ډول سره زه غواړم د دغو دواړو یو کاپي واخلم. وګورئ دلته موږ دویمه کاپي واخیسته او غواړم په دغو باډر باندې کلیک وکړم. کله چې په دې باندې موږ کلیک وکړم، غواړم چې دې یې کړم،
مثال په ډول سره زه دلته یو تصویر اخلم زموږ د لایبرري څخه چې موږ په خپله ورته جوړه کړې ده. په هغو کې مختلف تصویرونه موجود دي. مثال په ډول سره زه غواړم دغه تصویر په دې کې وکاروم. وګورئ په دغه ډول سره اوکې دلته کوم په لیارو درس موږ په تېرو جلسو کې ویلی وه د دغو دوو لیارو تر کتې سمه ده او دغه دوه کوم لیارونه چې دي دا د ټولو باره وړو په دې ډول سره. چېرته تاسو د ځینې لیارونه مشکل جوړ وي کولی شئ چې دوه لیارونه ګروپ کړئ. وګورئ په دغه ډول سره کنټرول جي. وروسته د ګروپ کولو نه به انشاءالله تاسو ته کوم مزاحمت نه په کاري ساحه کې دا هم لومړنی ډیزاین و. کولی شئ په دو کې لوګو ټکسټ مربوط هر څه چې تاسو ضرورت لرئ په دو کې ورته ایډ کړئ یا هم وکاروئ. دوم وګورئ که چېرته زه پین ته راسم او دلته غواړم چې یو څه ایډ کړم د مثال په ډول سره وګورئ په دغه ډول سره د پین کارول مختلفو ځایو کې دي سمه ده. خو کله چې تاسو دومره ډېر کار پرې باندې وکړئ تاسو ته به هغومره زیات تمرین شي سمه ده. تمرین یې مهم دی. په دغه ډول سره زه یو شکل جوړم یو شیپ وګوره غواړم دلته په دغه ډول کې وګورئ په دې رقم او بله کومه ساحه چې ده مربوطه دلته. نو ما مخکې هم درته ویلي چې تاسو به د ګایډونو څخه ګایډلاین څخه استفاده کړئ تر څو پورې تاسو هغه اندازه مطمئنه وي سمه ده. په دغه ډول سره نو زه غواړم چې او که غواړئ چې تاسو مربوط ګایډلاینونه چې دي هغه هایډ کړئ یا یې هم لاک کړئ هم کولی شئ تاسو د ایډیټ منیو څخه هغه وکړئ سمه ده. پین باندې راځم د دو کوم سټروک چې والا منځ دی په دغه ډول سره اوکې سټروک له منځه لاړه یو څه زوم کوم سمه ده. وګورئ یو څه هم غواړم لوی یې کړم. نو دلته موږ راتلونکي درس کې انشاءالله دا دلته یوه لنډه کتنه لرو. کولی شو موږ د پین څخه وګورئ د پین څخه په استفادې دلته یو نقطه اضافه کړو چې هغو نقطې ته موږ کومه نقطه ویلې وه په تېرو جلسو که د تاسو یاد وي هغو ته موږ انکر پاینټ ویلی وه سمه ده. که غواړئ دلته یو انکر پاینټ اضافه کړئ نو تاسو کولی شئ چې د ایډیټ انکر پاینټ څخه استفاده وکړئ چې دلته موږ انکر پاینټ ته ضرورت لرو. نو دلته به دا درس هم موږ ته څنګه شي وکتل شي. نو کله چې تاسو انکر پاینټ اضافه کوم په دوم قدم کې کولی شئ چې دا یو څه بره په دغه رقم ته پورته کړئ. وګورئ سمه ده. نو دویمه خبره په دغو درس کې مربوطه تاسو کولی شئ چې دلته هم مختلف انکر پاینټونه ورته اضافه کړئ خو تر ټولو نه یې ښه او اسانه طریقه دا ده چې تاسو په مربوط شیپ باندې کلیک کړی وي پین ته ورلاړ شئ او په پین کې وروسته تاسو دلته به دې باندې کلیک وکړئ سمه ده. تاسو به یو ساحه له منځه یوسئ سمه ده. که چېرته تاسو به غواړئ چې په دو کې یو څه اضافه کړئ دغو لیر ته مختلفو طریقو نه تاسې استفاده کولی شئ سمه ده. وګورئ که چېرته غواړو چې موږ په دغو ساحه کې یو څه اضافه کړو نو د ټولو نه ترې مخکې زه غواړم چې د دغو وسطي کومه نقطه چې ده هغه راپیدا کړم سمه ده. د مثال په ډول دلته او په همدغه ډول دلته وګورئ دلته موږ یو ډېر ښکلی شکل یې بولئ یا یې شیپ بولئ موږ جوړ کړه. نو زه غواړم چې د ګایډلاینونه چې دي دا حذف یا هم د خپلې کاري ساحې څخه یو څه په دېخوا کړم. نو مختلفو ځایو کې له دې نه هم تاسو کولی شئ استفاده وکړئ چې یوه استفاده یې د مثال په ډول سره زه تاسو ته وښایم یو تصویر چې مخکې مو نوي کار کړی مثلا دغه استنجاب تصویر دی زه غواړم چې د دلته وکاروم. وګورئ اوکې په دې ډول سره دلته تاسو کولی شئ چې د مختلفو تخنیکونه استفاده وکړئ. زه غواړم چې د دوی یوه کاپي راواخلم او دغه کاپي غواړم چې په
سمارټ آبجیکټ دی. نو د دې لپاره چې دا د سمارټ آبجیکټ څخه وباسو، لومړی باید د دویم لیر سره دا مرج شي. نو د مرج کولو طریقه موږ په تېرو جلسو کې ویلې وه چې کنټرول ای د دغو شارټکټ دی. په دویم قدم کې زه غواړم وګورئ لومړی په دغو باندې کلیک کړي دغه لیر چې دی کنټرول پلس دغو باندې لومړي لیر باندې کنټرول پلس لومړي لیر باندې. نو په دې ډول سره دغه ساحه چې ده موږ انتخاب کړله، نو کولی شو دغه ساحه یا کاپي واخلو یا یې هم ماسک لیر جوړ کړو چې په اسانۍ سره بیا وروسته د هغو نه موږ استفاده کړلی شو، او یا هم غواړئ چې ډېر مزاحمت درته ونه کړي دونه کاپي واخلئ او دغه کوم لیر چې دی دا حذف کړئ په دې ډول سره وګورئ. نو دا هم په همدغه ډول سره موږ ترسره کړلی شوی. په دویم قدم کې غواړو چې دغه لیرونه دا یا ګروپ کړو یا هم همدغه حالات پرېږدو. وګورئ دغه تصویر به تاسې راواخلئ، البته اوپاسټي ډاون کوئ په دغه ډول سره چې تر څو پورې تاسو هغه تصویر ولیدلی شئ. سمه ده؟ وګورئ اوکې په همدغه حالات باندې یو څه به راوړم. اوکې کولی شئ د شیفت څخه هم استفاده وکړئ. دغه کومه ساحه چې پاتې ده د دغو به وروسته کار وکړو. په دغو تصویر باندې به موږ دا هم سمارټ آبجیکټ دی، کولی شئ چې کنټرول این یا هم کنټرول این باندې خونه کولی شئ دوزه یو نوی لیر واخلئ او دا ورسره مرج کړئ. وروسته د مرج کولو نه اوکې موږ باید کنټرول زید وکړو، ځکه د دغو اوپاسټي موږ په تېر درس کې ډاون کړې وه یا څه ښکته کړې وه. نو که غواړو د دویم لیر سره مرج کړو نو لومړی د اوپاسټي باید خپل نورمال حالت ته راولو. په دې ډول سره موږ دغه ساحه انتخاب کړلی شوی. کولی شئ چې مختلفې طریقې وکاروئ. سمه ده؟ وګورئ په دې ډول سره بیروني کومه ساحه چې ده موږ حذف کړلی شو. او وګورئ په دویم قدم کې دلته د موږ یو دویم لیر و. سمه ده؟ چېرته زه په دغه وم او کلیک وکړم هغه دویم لیر د موږ دغه و. سمه ده؟ وګورئ زه غواړم تصویر هایډ کړم. تصویر چې کله هایډ کړم دلته د موږ یو لیر شتون درلودله. فکر کړم لیر موږ حذف کړی دی.
د پین و چې د پین څخه موږ څنګه استفاده کولای شو. سمه ده. نو په دغه ډول باندې موږ مخته ځو. د په پین کې دویم چې دی هغه پری فارم پین ټول دی. موږ وګورئ په دې کې له څه نه یا هم په کومو حالاتو کې له دې نه استفاده کولای شو. دغه که غواړو چې موږ په آزاد ډول سره په قلم باندې یو شکل جوړ کړو کولی شو له دې نه استفاده وکړو. وګورئ که پت وي پت دلته کېږي او که شیپ وي شیپ په پت باندې بیا موږ وروسته خبره وکړو. سمه ده. ځینې حالاتو کې موږ ته ضرورت کېږي تر څو پورې که چېرته موږ ډیجیټلي قلم ولرو چې هغه د موبایل په ډول تخته هم ورسره نو کولی شي په هغو باندې موږ کار وکړو. نو په همدې ډول باندې د له دې نه هم تاسو کولی شئ چې مختلفې استفادې وکړئ. په دویم پریچر پیم ټول اصلا څه کار کا. سمه ده. وګورئ په دې باندې موږ زه غواړم یو نوی اوبجکټ واخلم. دا د پین ټول سره صرف دومره توپیر لري او دا په نویو ورژنو کې رامنځته شوی دی چې په دې باندې موږ کولی شو په اتوماتیک ډول سمایل ډوله شکلونه جوړ کړو. وګورئ دا په اتوماتیک ډول سمایل ډوله شکلونه جوړوي چې دا د نویو کارکوونکو لپاره یا د هغو چات لپاره چې هغه زیاته بلدتیا د پین ټول سره نه لري نو کولی شي له دغه نه استفاده وکړي. سمه ده. که چېرته تاسو هم پین ټول زیات نشئ استفاده کولی کولی شئ چې له دې نه استفاده وکړئ چې دا یو څه نسبتا هغو ته اسانه دی. خو اما کار کړل چې دي بښنه غواړم کار کړل چې دي هغه زیات چې کېږي او ښه کار چې کا په لوړو لوړو ډیزاینو کې هغه پین ټول دی چې د هغو نه موږ کولی شو په ډېر نورو ځایو کې استفاده وکړو. سمه ده. په دویم په دو کې خو به انشاءالله نور دومره څه نه وي. وګورئ په راپرچیز کې هم دا کوم اپشنونه چې وو هغه موږ وویلې نو انشاءالله نور داسې څه نه دي پاتې. وګورئ اډ انکر پوینټ ټول چې دی په دې کې موږ کولی شو یو نقطه یا هم یو انکر پوینټ دلته څه اضافه کړو. د مثال په ډول سره انکر پوینټ وګورئ موږ تاسو په درخو یو انکر پوینټ څو جلسو کې ویلې چې څه ته ویل کېږي. زه دلته غواړم چې یو انکر پوینټ اضافه کړم. وګورئ ولې غواړم ځینې وخت موږ ته ضرورت کېږي دغه کوم چې دي دا ته ویل کېږي انکر پوینټ هینډلونه. سمه ده. نو کولی شو په دغه کله چې موږ دلته انکر پوینټ اضافه کړو کولی شو دلته ډېر ډوله تغیرات راوړو. د مثال په ډول سره دې رقم تغیرات موږ کولی شو په خپل هغه شیپ کې چې موږ ورته ضرورت لرو راوړو. وګورئ په دې ډول سره د مثال په ډول دلته موږ ته یو انکر پوینټ ته ضرورت دی غواړو دلته اضافه کړو. صرف کلیک وکړئ. تاسو به وکړئ چې په اتوماتیک ډول سره دلته انکر پوینټ کومېږي اضافه کړئ او د هغو نه استفاده وکړئ چې په ځینو حالاتو کې دا ډېر مهم دی. صرف تاسو کلیک وکړئ هلته په مربوط انکر پوینټ باندې تاسو کولی شئ د هغو د هینډلونو په واسطه باندې په هغو کې مختلف تغیرات راوړئ. سمه ده چې دا هم د هغو نویو کارکوونکو دپاره یم چې نوي د پین ټول څخه بلد شوي دي او زیاته بلدتیا د پین ټول څخه نه لري نو د هغو دپاره دا واقعیت یو ډېر ښه کارکردګي لري. سمه ده. په دویم قدم کې وګورئ په پین ټول کې چې د ما نه یو څه له یاده وتلي وو او په دې کې موږ کولی شو چې استفاده وکړو. د مثال په ډول سره زه غواړم چې دلته کله چې زه تر دې ځایه پورې راغلم دغه ساحه د نوره قطع نه شي دې ډول د مایله نه شي نو زه صرف په الټ باندې کلیک کړم او وروسته بېرته په دغو انکر پوینټ باندې کلیک کړم. اوس موږ کولی شو چې په مستقیم ډول سره وګوره دلته یو ډول ماتېدنه رامنځته کړو یو ډول بریک رامنځته کړو. سمه ده. ځینې حالاتو کې اوس که دلته وګورئ که موږ چېرته غواړو دلته خپل شیپ ته ادامه ورکړو نو په دې ډول سره دا مایل راځي. حال دا چې زه نه غواړم چې دا د مایل راشي صرف په تاسې الټ پلس په دغو انکر پوینټ باندې کلیک کړئ. سمه ده. اوس که چېرته تاسې دومره نقطه وټاکئ نو دا به بریک شوی یا هم مات شوی حالت دلته رامنځته کړو چې دا یو ډېره مهمه نقطه وه. او په همدغه ډول باندې راځو بل ته چېرته موږ په ډیلیټ انکر پوینټ باندې کلیک وکړو موږ کولی شو یو انکر پوینټ ډیلیټ کړو. که چېرته موږ دغه انکر پوینټ ډیلیټ کړو نو دغه کوم حالت چې د شکل وه یا د شیپ وه هغه ورو ورو له منځه ځي. د مثال په ډول سره زه غواړم دغه څنګه یې کړم حذف کړم. وګورئ اخر به وروسته موږ ته صرف یو انکر پوینټ پاتې شي چې کولی شئ نو هغه هم موږ له خپل هغو شیپ چې وه هغو حذف کړو. په همدغه ډول باندې وګورئ نورې مهمې نقطې هم دلته موجود. نو د هغو نقطو څخه یوه نقطه چې زه غواړم تاسو ته یادونه وکړم چې د هغو
هغو چا لپاره چې هغه نوي راغلي دي سمه ده او نوي د پین ټول سره د بلد شوي دي کولی شي چې د هغو دپاره یو ډېره مهموي د مثال په ډول زه شکلونه کې تیاره ماده شکلونه کې لاین استفاده کړم غواړم دغه حذف کړم سمه ده په دغه ډول سره زه دلته یو لاین باسم مستقیم لاین سمه ده وګورئ که چېرته تاسو د حالتونه چې په دې کې موږ وویلې د هغو څخه تاسو نه وئ بلد نو کولی شئ له دغې تخنیک څخه استفاده وکړئ یا هم په هغو کې د پنس څخه استفاده اوس هم نه شئ کولی نو کولی شئ له دې نه تاسو استفاده وکړئ یو څه اندازه یې زه ومه کې وګورئ لاین دا کړم نوی لیر باندې کلیک کومه موږ باید د بکګراونډ او شیپ نظرې وو په دې ډول سره وګورئ یو لاین وباسم وګورئ کوم اپشن چې د موږ نه پاتې شو هغه کنورټ پاینټ ټو وان سمه ده چې دا واقعیت یو ډېر دی په دې سره چې موږ د لاین یا هغه هر شکل وي سمه ده هر شکل چې موجود وي په هغو باندې موږ کلیک وکړو په هر ځای کې په دې ډول سره موږ هغه کولی شو مایل یې کړو سمه ده وګورئ کنټرول ډي اوکې شیپ چې دی نه سلیکټ کېږي اوکې نو تاسو کولی شئ پین باندې هم مستقیم خط څنګه کوئ یا مستقیم لاین جوړ کړئ نو کله چې تاسو وروسته شکل چې جوړ کړله یا هم لاین مو وایستله نو تاسو کولی شئ چې راشئ کنورټ ته سمه ده کنورټ پاینټ ټول په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته صرف دوه پاینټونه چې دي موجود دي تاسو به صرف دلته کوم ځای چې تاسو غواړئ هغه یو څه ښکته خواته مایل